کم انسان ته چې الله تبارک وتعالی مال ورکړی وي، سرمایه یې ورکړی وي، دولت یې ورکړی وي، الله تبارک وتعالی دغه انسان شتمن جوړ کړی وي، لیکن دی د دې انعام باوجود، د دې سرمایې او د دې شتمنۍ باوجود د خپل مال نه هغه فرضي زکات نه باسي، هغه د الله تعالی حق نه ادا کوي، هغه د فقیر حق نه ورکوي. د الله پیغمبر وای همدغه انسان به د قیامت په ورځ باندې د هغه انسانانو په ډله کې راپورته کیږي کوم انسانان چې د ټولو نه مخکې و جهنم ته پوړ مخې غورځول کیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اول ثلاثه يدخلون النار، د الله پیغمبر وای درې انسانان به د ټولو نه مخکې د قیامت په ورځ جهنم ته غورځول کیږي. امیر مسلط، د الله پیغمبر وای یو هغه ظالم بادشاه دی چې په خپل ماتحت او عوامو باندې ظلم کوي، انصاف نه ورسره کوي. او د الله پیغمبر وای وذو ثروة لا يؤدي حق الله من ماله، دوم هغه مالدار سړی دی، هغه شتمن سړی دی، هغه دولتمن سړی دی چې د الله چې د خپل مال نه د الله تعالی فرضي حق نه ادا کوي، هغه زکات نه ادا کوي. او وفقیر فخور، د الله پیغمبر وای دریم هغه فقیر غریب مسکین دی چې د دې فقر او غربت باوجود بیا هم متکبر وي او تکبر کوي، لوی کوي. علامه عبدالرحمن صفوری رحم الله په خپل کتاب کې دغه واقعه نقل کوي چې د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو مالدار سړی و، شتمن سړی و، دولتمن سړی و. نو کله چې دی وفات خلکو ورته قبر وکیندي، چې کله قبر مکمل سو په دې قبر کې یو لوی اژدها ثعبان عظیم یو لوی مار راووتی. نو دا خلک د هغه وخت د زماني عالم مفتی عبد الله ابن عباس ته خبر ورکي چې د دې سړي په قبر کې خدا سي مار راوختی. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی خلکو ته وای چې بلار سي دوم قبر ورته وکړي، بیا خلکو دوم قبر ورته جوړ کړي چې قبر مکمل سو دا دوم قبر بیا یو لوی اژدها مار کې راووتی. حتی حفروا 7 قبور، کتاب راوړي چې حتی ان تر دې پورې چې دغه خلکو او قبرونه ورته وکیندل، لیکن په دې هر قبر کې مار راوتی. بالاخر حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دغه شتمن مالدار سړی د کور ته رالی، د کور د خاوندانو سره پوښتنه وکړه چې ستاسو دغه مالک او ستاسو دغه مشر او ستاسو د کور دغه خاوند به کوم عمل کوي چې اوس په قبر کې ورته مار راوځي. هغه د کور خاوندیان ورته وایي چې د به د خپل مال نه فرضي زکات نه ادا کوي، د الله تعالی حق او د فقیر حق نه ادا کوي. نو عبد الله ابن عباس ودي خلکو ته حکم کوي، ورته وایي ورسي دغه سړی هم دغه د مار سره شخ کړي، دغه سړی د هم دغه مار سره پټ کړي، ځکه دا د عمل سزا ده، دا د عمل جزا ده چې الله تعالی ورکړ. نو قدرمن مسلمانان الله دې وکړي چې زموږ شتمن انسانان، زموږ دولتمن او سرمایدار انسانان د خپل مالونو دغه زکات او دغه فرضي حق ادا کړي.